سلامونه دوستانو، زه یم دانش ملنګ او تاسو ګورئ افغان میډیا ټي وي. په دې ویډیو کې به موږ د یو ډېر هوښیار او وحشي حیوان په اړه خبرې وکړو چې نوم یې لیوه دی. لیوه د نړۍ یو له پخوانیو وحشي حیواناتو څخه دی چې د سپي د کورنۍ سره تړاو لري، خو دا د کورنۍ سپي په څیر نه دی بلکې یو قوي او آزاد وحشي حیوان دی. لیوان اکثره په شمالي امریکا، اروپا او آسیا کې ژوند کوي. دوی په ځنګلونو، غرونو او یخو سیمو کې ډیر پیدا کیږي. لیوان د ژوند لپاره داسې ځایونه خوښوي چې هلته ښکار او اوبه موجود وي. لیوان یوازې نه ګرځي بلکې په ډله کې ژوند کوي. په ډله کې هر لیوه یو رول لري. ډلې مشر ته الفا ویل کیږي. دا مشر د ډلې ساتنه کوي او د ښکار پریکړه کوي. نور لیوان د دې مشر اطاعت کوي او په ګډه کار کوي. لیوان غوښه خوړونکي حیوانات دي. دوی اکثره دا حیوانات ښکار کوي: هوسۍ، خرګوش، وزې او نور واړه حیوانات. لیوان یوازې ښکار نه کوي بلکې په ګډه پلان جوړوي. ځینې لیوان ښکار تعقیبوي، ځینې چارپیره ګرځي او په پای کې ټول یو ځای حمله کوي. دا د لیوانو تر ټولو لویه هوښیاري ده چې دوی د ټیم په شکل کار کوي. د لیوانو چیغه د لیوانو تر ټولو مشهور عادت د هغوی چیغه ده. دا چیغه بې معنا نه ده بلکې مهمه معناوې لري. د ډلې غړي پیدا کول، خپله سیمه اعلانول، له نورو لیوانو سره اړیکه نیول. کله چې لیوان چیغې وهي دا غږ ډېر لرې ځایونو ته رسیږي. د لیوانو هوښیارتیا: لیوان یوازې قوي نه بلکې ډیر هوښیار هم دي. دوی ښه پلان جوړوي، د خطر احساس کوي او په ډله کې منظم کار کوي. دا ځانګړتیاوې د طبیعت یو له خطرناکو ښکار کوونکو څخه جوړ کړی دی. لیوان د طبیعت لپاره ډیر مهم دي. دوی د نورو حیواناتو شمیر کنټرولوي چې طبیعت کې توازن وساتل شي. که لیوان نه وي نو ځینې حیوانات ډیر زیاتیږي او طبیعت خرابیږي. نو دوستانو، لیوه یو ډیر زړور، هوښیار او منظم حیوان دی چې په ډله کې ژوند کوي. طبیعت لپاره مهم رول لري. درنو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوی وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ او د زنګوله علامه هم درسره ووهئ تر څو نورې ویډیوګانې موږ معلوماتي شیر کوو تر تاسو پورې په ډېرې اسانۍ سره در ورسیږي.